دې نظم عنوان دی د دانش ارمان. یو ماښام د سیند په غاړه خوشې تشه او تر پروت وم، د سوچونو په دنیا کې په بد حال لکه غر پروت وم، له خپل ځانه بې خبر وم، له خپل حاله بهر پروت وم، د غمګین ماښام په غیږ کې لکه څوک مرور پروت وم. نور د هیڅ غم مې نه و، یوې لار ته پکاته وم، د دې لار سره په څنګ کې یو مزار ته پکاته وم، د مزار د بل پلونه یوه لار کلي ته تلله، د دې کلي په یو خوا کې زما مینه اوسېدله، هغه مینه چې ماښام به د سیند غاړې ته راتلله، چې ماښام به په تیاره کې لکه شمع ښکارېدله، هغه مینه زما مینه چې د حسن سیال یې نه و، چې د حسن په دنیا کې د ویښته مثال یې نه و، هغه حسن چې د حسن داویدار ورته حیران و، چې خزان ګوته په خوله وه، چې بهار ورته حیران و، چې د ګل نه ځان هیر و، چې مالیار ورته حیران و، چې رمبیل چمبیل ګلونه بې شمار ورته حیران و، چې د ستورو په اسمان کې ترېنه ساه تربوتېدله، چې سپوږمۍ ترېنه د شرمه په وریځو پټېدله، چې د زلفو هر یو والی په مثال د هتکړۍ و، چې د زلفو هر یو والی په مثال د هتکړۍ و، هر خمار یې چې د زلفو سرخېدلې په ځوانۍ و، تور اوربل په سپین جبین یې لکه تندر په سپوږمۍ و، څو کاږه ویښتان په مخ یې لکه میاشت د پرونۍ و، و دوه کږې او نرۍ وروځې پاس په سترګو لکه تورې چې د هېڅ پروا یې نه وه، دومره مستې او مغرورې، هغه دوه مخمورې سترګې چې د میو دوه پیالې وې، چې د میو دوه پیالې وې، نه غلط شوم میخانې وې، څه د شرم او حیا نه، څه د خپل خمار نه مړې وې، دومره مستې چې زنبل یې زنبل نه و زلزلې وې، چې ازغي ازغي باڼه یې د ازغو نه هم تېره و، چې د سترګو په جاګیر یې لکه تور ماران پراته و، چې مثال د اننګوی په لالونو کې هم نه و، چې مثال د اننګوی په لالونو کې هم نه و، چې سرخۍ ته نور څه چې شفقونه ورسم نه و، چې د سرو اننګو تاو یې د اورونو نه کم نه و، د اورونو نه کم څه چې هډو تاو یې د زغم نه و، یوه هسکه نرۍ پوزه چې نظر پې بله اوسېدلو، چې نظر زما د سترګو به اکثر پې بله اوسېدلو، چې په هسکه نرۍ پوزه یې د سرو زرو پېزوان و، چې د سرو زرو پېزوان یې په سرو شونډو اویزان و، چې سپرلو ته یې د شونډو خزانونه پریشان و، چې په سره وړه خولګۍ یې دوکه شوي بورګان و، چې نرۍ نرۍ مسکا یې په سرو شونډو خورېدله، چې د شونډو رب سره یې د ګل پاڼه رپېدله، چې د شونډو نه یې لاندې پاس په زنه شینکی خال و، چې د شونډو نه یې لاندې پاس په زنه شینکی خال و، چې د زنې په دولت یې قابض شوی په کمال و، چې د دید په هره لار کې شینکی خال څه و دیوال و، چې په زیر یې د کتلو اوف د سترګو څه مجال و، لکه هوره هسې غاړه چې اوبه پکې لیدې شوې، چې اوبه صفا او سپینې د چینه پکې لیدې شوې، چې د قد نه یې د سر وې هره ونه شرمېدله، په لیدو یې د ګل لخته یو خوا بل خوا ماتېدله، چې خولو ته یې د عطرو چینه هم هوسېدله، د قدم نه یې چې زرقه پټه پټه ګرځېدله، چې د شونډو نه یې لاندې پاس په زنه شینکی خال و، چې د زن یې په دولت یې قابض شوی په کمال و، چې د دید په هره لار کې شینکی خال څه و دیوال و، چې په زیر یې د کتلو اوف د سترګو څه مجال و، لکه هوره هسې غاړه چې اوبه پکې لیدې شوې، چې اوبه صفا او سپینې د چینه پکې لیدې شوې، چې د قد نه د سر وې هره ونه شرمېدله، په لیدو یې د ګل لخته یو خوا بل خوا ماتېدله، چې خولو ته یې د عطرو چینه هم هوسېدله، د قدم نه یې چې زرقه پټه پټه ګرځېدله، لنډه دا ده چې رټل یې د انسان په وس کې نه و، د انسان په وس کې څه چې د جهان په وس کې نه و. د ماښام تیاره خوره شوه، انتظار مې یو په دوه شو، جوړې هغه نه رادرومي، دغه وهم را سره شو، چې نڅا په ادیره کې یو بنده غوندې ښکاره شو، زما زړه او زما ذهن د هغه په نندره شو، شیبه پس یې پاس په قبر ډیوه بله کړه په خپله، پاس په قبر بې اختیاره یوه مور وبړچېدله، بیا یې قبر ته ویل چې یا زیګره زما ځانه، هغه څوک چې ستا ارمان و لا خبر نه دی له تا نه، خدای دې صبر ورله ورکړي که خبر شي هم د چانه،
د دانش ارمان دی یوړو د دانش د زړه ارمانه د دانش په ارمان لاړې د دانش په ارمان مړه شوې د دانش ارمان تعلیم و د تعلیم نه صدقه شوې د دانش ارمان تعلیم و د تعلیم نه صدقه شوې.